تاسو توجه کوئ زه دا یو ډیره مهمه اړیکه درته ووایم چې دا اړیکه ده د عدسیې جوړونکي د فورمول په نامه. ګورئ دې ته د عدسیې جوړولو فورمول مه وایاست. ځینې کتابونو کې دا زموږ تاسو په کتابو کې دا اشتباها راغلی دی د عدسیې جوړولو فورمول. په انګلیسي کې ووایي څنګه راځي لینز میکینګ فارمولا. نه دا نه دی لینز میکرز فارمولا، د عدسیې جوړونکي فورمول. یعنی کم څوک چې عدسیه جوړوي دا فورمول د هغه سړي مربوط دی. نو دا فورمول د چا راغی؟ د عدسیې جوړونکي. هغه کسان چې عدسیې جوړوي، لینزونه جوړوي. متوجه سولئ؟ دا عینکې چې جوړوي، عینکې ټولې څه رقم شکلونه دي؟ عدسیې دي، شفاف محیطونه دي او یو طرف یې حد اقل څه انحنا لري. خو بس دا عدسیې راغلې ټولې عینکې څه دي؟ عدسیېګانې دي، انحناګانې لري. نو دا عینکې چې څوک جوړوي د دغه اشخاصو دپاره یو فورمول دی په فزیک کې او هغه کسان د دې فورمول څخه استفاده کوي. نو د دې فورمول نوم هم څه رالی؟ د عدسیې جوړونکي فورمول. یعنی عدسیې جوړونکی شخص ورڅخه ګټه پورته کوي چې کله دی وغواړي عدسیې جوړې کړي. ښه توجه ورته کوئ دا څه رقم یو اړیکه ده. یو پر محراقي فاصله مساوي دی په n1 پر n2 منفي یو یو پر r1 منفي یو پر r2. په دې فورمول کې تاسو ښه دقت وکړئ چې دا ټول مشخصات وپېژنئ. r1 د عدسیې د یو طرف انحنا شعاع ده، r2 د عدسیې د بل طرف انحنا شعاع ده. که یو طرف مستوي وي بیا به زه څه کوم؟ که یو طرف مستوي وي د هغه طرف شعاع به بیا ته څه ونیسې؟ بې نهایت. بیا هغه ځای به صفر سي. که دا طرف صفر سو که دا طرف صفر سو. دا یوه مسله. بل n1 او n2 دا عبارت د څه شي څخه دي؟ ګورئ n1 د عدسیې د انکسار ضریب دی، د عدسیې د انکسار ضریب. او n2 عبارت د څه شي څخه دی؟ د محیط د انکسار ضریب. کوم محیط یادو؟ هغه محیط یادو چې عدسیه پکښې کې واقع ده. یعنی مطلب که عدسیه په هوا کې بیا n2 څو راځي؟ یو. که عدسیه په اوبو کې n2 د اوبو د انکسار ضریب. که عدسیه په یو بل محیط کې شفاف بیا د هغه محیط د انکسار ضریب. متوجه سولئ؟ n1 د عدسیې د انکسار ضریب، n2 د هغه محیط د انکسار ضریب چې عدسیه پکښې کې واقع ده، r1 د یو طرف انحنا، r2 د بل طرف انحنا. که د دواړو طرف انحنا ونه لري هغه ته خو موږ عدسیه نه وایو. د عدسیې په تعریف کې مو څه ویلي وو؟ دا شفاف محیط چې لږ تر لږه یو طرف یې انحنا ولري. نو دا طرف یو پر اف لیکئ او کولی سئ دې طرف ته څه ووایاست؟ پاور پی. په پی هم ولیکئ ځکه یو پر اف د عدسیې قدرت هم دی. دا فورمول ته ویل کېږي د عدسیې جوړونکي فورمول. دا فورمول زه یو لږ په ساده بڼه درته جوړوم مګم د کم حالت دپاره چې کله عدسیه په هوا کې وي. تاسو نو عمومي اړیکه زده کوئ بیا په هر محیط کې چې یو چاول عدسیه ده ته به د n2 پر ځای څه شي وضع کوې؟ د هغه محیط د انکسار ضریب. او اوس داسې تصور وکړئ چې عدسیه په هوا کې وي. یعنی د عدسیې چاپیریال څه دی؟ هوا. شاوخوا محیط د عدسیې څه راغلی دی؟ هوا ده. او د هوا د انکسار ضریب یو دی. دلته د محیط د انکسار ضریب ته موږ څه ویلی؟ n2. نو دا به څه ونیسئ؟ یو. دا چې یو ونیسئ دا اړیکه څه رقم شکل اختیاري؟ یو پر اف مساوي. دا چې یو رالی n1 پر یو. چې کله n یو ځل راسي انډکس ته ضرورت نسته نو یوازې به څه ولیکم؟ n منفي یو یو پر r1 منفي یو پر r2. دا سو د عدسیې فورمول په هوا کې. اوس نو عدسیه جوړونکی دغه کس چې عینکې جوړوي هغه د کوم فورمول څخه استفاده کوي؟ هغه د دې فورمول څخه استفاده کوي. عینکې خو په هوا کې دي. اوس نو د څنګه استفاده ځینې کوي د دې فورمول څخه؟ یو پر اف دا د سترګو ډاکټر دته وایي چې کله ولاړ سئ تاسې ډاکټر ته سترګې مو ضعیفه وي کار نه کوي نو ډاکټر چې زموږ سترګې وګوري هغه زموږ د سترګو قدرت معلوموي، د سترګې د عدسیې قدرت معلوموي. مثال که چیرې وویله چې ستا د سترګو نمبر 1.5 دی، دا د 1.5 معنا څه؟ 1.5 ډایوپټر. متوجه سولئ؟ دا د سترګو نمبر چې موږ تاسې اورېدلی هغه په حقیقت کې د عدسیې د سترګو قدرت دی. که درته ویل چې -2 دی مطلب څه دی؟ د سترګو د عدسیې قدرت
منفي 2 دی. یعنې په هغه حالت کې محراقي فاصله یې څه رقم وي؟ منفي 2 کې محراقي فاصله څنګه وي؟ په منفي 1 کې څنګه وي؟ په منفي 2 کې محراقي فاصله کمه وي، په منفي 1 کې محراقي فاصله زیاته وي. څومره قدرت ډیر سي محراقي فاصله کم. نو دا محراقي فاصله دته په نسخه کې راغی عدسیې جوړونکي ته. ان د عدسیې څخه چې د عدسیې چې جوړي کم مواد چې دی کاري د هغه موادو د انکسار ضریب دی شیشه ده، بس هغه کاري. که یو بل ډول مواد ورسره وي چې مخلوط وي، یعنی دا عامه شیشه نه وي، خو بس د هغه د انکسار ضریب. نو دا دته معلوم دی. محراقي فاصله خو دته په نسخه کې راغلی ده، دا هم دته معلوم دی. نو یوازې څه شي پاته سو؟ R1 R2. اوس دی څه کار کوي؟ R1 نظر په هغه ډیزاین چې موږ تاسې انتخابو، دا یو طرف شعاع دی اختیاري انتخابوي. مثال وایي د عدسې یو طرف شعاع به څو وي؟ 60 سانتي، یا یو طرف شعاع به څو وي؟ 15 سانتي، 10 سانتي. چې دا انتخاب کوي دا بل طرف شعاع باید دی په فورمول پیدا کړي. چې کله دا بل طرف شعاع په فورمول پیدا کوي، هغه زموږ د سترګو دپاره چې کومې عدسې په کار وي عیني کې، هغه خو موږ ته جوړې سوې. نو د فورمول څه چا استفاده وکړه؟ عدسې جوړونکي. متوجه سولئ؟ هغه قالبونه لري د عدسې جوړونکی. یو طرف قالب انتخاب کوي، دا دواړه لري او دا خو لري. دا قالب دا ان لري، اف لري. یو طرف قالب انتخابوي، کومه شعاع راواخلي؟ 10 سانتي. مثال دا یو طرف قالب در راواخیستی 10 سانتي. په فورمول کې دا بل طرف محاسبه کوي. هر څو چې راغی هغه قالب هم راواخیستی. دا اوس ما د دې طرفه تاسو ته رسم کړه. تاسو به داسې فکر وکړئ چې دا داسې یو شکلونه دا رقم قالبونه لاندې هم بسته دی، دا دواړه طرفونه هم بسته دي. دا بسته سو د دې ځای څخه هماغه د عدسې د شیشې مواد ورتوی کړه. صحیح ده؟ دا چې ورتوی سوله او اوس نو یو څه وخت وروسته چې دا مواد ساړه سوه، بالاخره شیشه جوړه سوه. دا یو طرف یې په خپل انتخاب کړی، دا بل طرف یې څنګه راغلی دی؟ په فورمول یې په نظر کې نیولی. که دواړه طرفونه په خپل انتخاب کې څنګه دی؟ هغه کومه محراقي فاصله عدسې چې موږ غواړو هغه به موږ ترلاسه نه کړو. بیا دا عیني کې به زموږ د سترګو دپاره کار نه ورکوي. موږ وایي دا جوړې نه دي. ټول متوجه سوی دې مسلې ته؟ نو د عدسې جوړونکي فورمول دا رالی. زه تاسو ته یو مثال ووایم، تاسو کار پر وکړئ وګورئ چې نتیجه یې څه راځي. فرض وکړئ عدسیه په هوا کې ده. عدسیه په هوا کې ده. اوس تاسې یوازې څه شي په کار وي؟ د انکسار ضریب. تاسو ټول قلم کاغذ راواخلئ، دا یو مثال درته وایم، دغه باندې کار وکړئ چې نتیجه یې څه درته راځي. فرض وکړئ د عدسیې د انکسار ضریب دی 3/2 د شیشې د انکسار ضریب. او څه ډول عدسیه جوړو؟ داسې عدسیه جوړو چې هغه محدب الطرفین وي، یعنې دواړه طرفونه یې څه وي؟ محدب. او د دواړو طرفونو شعاګانې یې 10 سانتي وي. داسې یو عدسیه جوړو. د یو طرف شعاع یې څو وي؟ 10 سانتي. زه دې ته وایم R1 دا 10 سانتي متره وي، او د بل طرف شعاع یې څه وي؟ R2 دا هم 10 سانتي وي. داسې یو عدسیې دپاره د انکسار ضریب مې هم درکړی. تاسې څه شي محاسبه کوئ؟ د دې عدسیې محراقي فاصله. وینئ محراقي فاصله د څه شي سره اړیکه لري؟ دا د شعاع نیمایي نه دی. د دواړو طرفو له شعاګانو سره اړیکه لري، د انکسار د ضریب سره اړیکه لري. نو اف خو د شعاع نیمایي نه وي. جواب تاسې پیدا کوئ، 15 خو نه درته راځي. صحیح ده؟ اوس تاسې په دې باندې کار وکړئ. ښه، اوس تاسې توجه وکړئ. جواب مو صحیح ولې نه کوي پیدا؟ په دې کې ستونزه په کم ځای کې وه. په دې کې ستونزه د R1 او R2 علامې څنګه ټاکل کیږي، دا ځای کې تاسې اشتباه کړې ده. دا شعاګانې دایما مثبت نه وضع کیږي. په دې فورمول کې به تاسې اف دایما محاسبه کوئ، د دې علامه په خپله راځي، هغه په آخر کې فورمول جوړي. ان خو یو مثبت عدد وي. دلته د R1 او R2 د علامې ټاکلو تخنیک زده کوي. دا ډیره مهمه مسله ده، توجه ورته وکړئ. هغه شعاع مثبت نیول کیږي چې مربوطه مرکز یې د عدسیې شاته واقع وي، او هغه شعاع منفي نیول کیږي چې مربوطه مرکز یې د عدسیې مخې ته واقع وي. دا به درته ولیکم. که چیرې مرکز د عدسیې شاته واقع شي، که چیرې مرکز د عدسیې شاته راغی، خبره څه ده؟ مربوطه شعاع یې تاسې څنګه ونیسئ؟ مثبت.
که مرکز د عدسیې شاته راغی مربوطه شعاع به یې څنګه ونیسئ مثبت او که چیرې مرکز د عدسیې مخې ته واقع سي که چیرې مرکز د عدسیې مخ ته واقع سي بیا به تاسو د هغوی مربوطه شعاع څه ونیسئ منفي اوس توجه ورته وکړئ دې ته دا عدسیه درته راغله اول دا لومړی دوهم یې څنګه مشخص کوئ کم یې ورته آر یو ووایم کم یې ورته آر دوه پر لومړي وجې شعاع آر یو دی د دوهمې وجې شعاع څه ده آر دوه دلته زه جدا درته رسموم تاسې اول ماته آر یو آر دوه مشخص کړئ موږ وایو وړانګه د کوم طرفه راځي فرض وکړئ وړانګه د دې طرفه راځي ښه چې وړانګه د دې طرفه راځي دا څه شي راغی آر یو ځکه دا خو لومړی وجه سوه وړانګه چې اول پر ار مخ ولګېدل همغه کومه وجه ده اولی بس شعاع ته یم څه ووایم آر یو او دا دوهمه وجه وړانګه دوهم دې ته راورسېدل نو دا څه رالی آر دوه اول خبره ده آر یو آر دوه مشخص سو نور یې باید غلط نه کوي آر یو کمې شعاع ته ووایو چې وړانګه اول پر وارده سوه آر دوه کمې شعاع ته ووایو چې وړانګه دوهم ورته ورسېدل دا ځای خو معلوم سو ښه اوس نو زه غواړم د آر یو علامه وټاکم چې دا څنګه دی د عدسیې مخ کم طرف رالی دا د عدسیې مخ سو او دا کم طرف رالی د عدسیې شا سو ښه چې دا د عدسیې مخ درته رالی اوس ووایست د دې مرکز چیرې دی د دې کروي سطحې مرکز کم طرف ته راځي دلته یو مرکز دی که نه زه به د دې نوم اوس څه کښېږدم سی یو د دې کروي سطحې مرکز کم طرف ته دی د دې کروي سطحې چې کره تکمیل کوي د دې مرکز خو دلته راځي دې ته به زه نوم کښېږدم سی دوه اوس نو آر یو د ده مربوطه مرکز چیرې دی دلته او دا کم موقعیت دی د عدسیې شاته نو چې د عدسیې شاته راسي هغه شعاع به څه مثبت نو زه لیکم چې په دې شکل کې آر یو څه رالی مثبت دا وګورئ دا شعاع آر دوه د دې مربوطه مرکز چیرې دی دلته دی او دا کم طرف دی د عدسیې مخ نو د عدسیې کم مربوطه مرکز یې د عدسیې مخ ته راسي شعاع به یې څه ونیسئ تاسې منفي تاسو په دې فورمول کې د علامې ټاکلو طریقه زده کړه د آر یو آر دوه دپاره دغه خبره ده په کتاب کې هم درته لیکلی د عدسیې مخې ته یې مرکز رالی د هغه شعاع منفي ونیسه د عدسیې شاته یې مرکز رالی د هغه شعاع مثبت اوس تاسې راته وایست په دې ځای کې کم یو مثبت رالی کم یو منفي آر یو مثبت رالی آر دوه منفي اوس دا راته وایست که زه وړانګه د دې طرفه وارده کړم دا به توپیر وکړي موږ یې توپیر نه کوي نو دې ته بیا آر یو ووایه ځکه دا لومړی شعاع دا راځي نه هره وجه چې لومړی ده د هغه شعاع آر یو هره وجه چې دوهمه ده د هغه شعاع آر دوه نو دا اوس څه راځي آر دوه که د دې طرفه یې وارده کوي دا آر یو رالی دا آر دوه علامه یې اوس وګورئ دا طرف څه شي رالی د عدسیې مخ د دغې طرف د آر یو والا د ده مرکز چیرې واقع دی د عدسیې شاته د ده شعاع مثبت راله د دې طرف چې دا دوهمه شعاع ده د دې مرکز چیرې راځي دې خواته تاسو په دې پوهېږئ چې انحنا درته مشخص مرکز خو یې معلوموي دا انحنا سطحې مرکز کومې خواته دا د مقعر طرف خواته وي چې تکمیل یې کوي مرکز درته جوړ سي صحیح ده اوس نو کله چې قیمت ګذاري وکړئ دلته دا منفي راځي او دا مثبت راځي اوس په دې فورمول کې قیمت ګذاري وکړئ یو پر اف مساوي دی ان منفي یو د ان مقدار څو 3 پر 2 منفي یو پر واحد به یې اوس نوازه کوم لس منفي یو پر دا دوهمه شعاع څه راله منفي لس منفي د دې منفي سره مثبت د دې څه جوړ سو 2 پر لس او دا چې مو محاسبه کوي څو رالی یو پر 2 او دا 2 پر لس دا مو د دې سره خلاص کوي یو پر اف یو پر لس اف څو رالی لس سانتی متره اف مساوي رالی په لس سانتی متره وایست اف مثبت رالی معنی څه ده دا متقاربه عدسیه ده لس سانتی راغی دا څه ډول عدسیه وه متقاربه عدسیه اوس دا شعاګانو ته ته توپیر هم ورکړه د دې خوا یې محاسبه که د یې خوا یې محاسبه که اف ثابت پاته کیږي په یاد مو دی چې ما تاسو ویل د دواړو طرفو شعاګانې فرق هم ولري خو دواړو طرفو ته به محراقونه په مساوي فاصله کې واقع سي اوس دا راته وایست محراقي فاصله د شعاع نیمایي وه نه په دې سوال کې بیخي څنګه ورسره رالی مساوي اوس که موږ تاسو ته څوک وایي چې جسم په مرکز کې واقع دی د عدسیې
تصویر چیرې راځي زه ورته چې په مرکز کې دلته خو دا مرکز د محراق سره برابر راغلی نو هغه مرکز نه دی هغه رقم محراقي فاصله په عدسیو کې د شعاع نیمایي نه وي دا سوال هم کارو چې محراقي فاصله زیاته راځي تر شعاع او حتی شعاګانې فرق لرلی شي بیا نو دا د کم یو د نیم سره برابر راځي متوجه سولې دې ته